تاریخ نور یوازې په کتابونو کې نه دی، اوس موږ کولی شو هغه ژوندی کړو. د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته زاړه انځورونه حرکت کوي او زموږ نیکونو ته نوې روح بخښي. دا یوازې تخنیک نه دی، دا زموږ د تیر او راتلونکي ترمنځ پل دی. پخوا نړۍ په قلم بدلېدله، نن د AI په زور بدلېږي. که AI زده نه کړې او یې نه کاروې، نور به یې پر تا کاروي. په دې زمانه کې وخت د زرو په شان قیمتي دی. AI ستاسو وخت خوندي کوي، ستاسو فکر څو چنده کوي. راتلونکی مو په خپل لاس کې دی.